زلنسکي وایي روسیه غواړي اوکراین د ځمکې له مخې لرې کړي. په داسې حال کې چې ټرمپ وایي که د روسیې او اوکراین ترمنځ سوله ونه شي نو درېیمه نړیواله جګړه به رامنځته شي. د اوکراین پلازمینه کیف او یو شمېر نورو ښارونو ډینیپرو، لفیف او ترینوپل کې چارواکو نن سهار د چاودنو راپورونه ورکړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دغه چاودنو ته په سملاسي غبرګون کې ویلي روسیه هڅه کوي چې د دوی هیواد د ځمکې له مخې لرې کړي. زلنسکي وایي چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. د کیف ښاروال ویتالي کلیچکو پر خپل انسټاګرام لیکلي چې چاودنو د دغه ښار مرکزي سیمې لړزولې دي. دا له څو میاشتو ځنډ وروسته لومړی ځل دی چې په کیف ښار کې د میزایل توغندیو د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. د بیړنیو خدماتو د ادارې بیان دی سویتلانا ودولاګا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دغه چاودنو کې یو شمېر کسان وژل او ټپي شوي او په خبره یې د ژغورنې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي. زلنسکي په جنوبي ښار زاپوریژیا کې پر ملکي اهدافو برید 14 تنه پکې ووژل شول او د ماشومانو په ګډون لسګونه نور ټپیان شول. د روسیې لخوا په دولتي کچه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. قدرمنو کتونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.